قدرمنو له وخته سره د موسیقۍ اوزار بدل سي، زمانې بدلې سي، نوي اوزار ورته جوړ سي او نوي غوښتنې میانته راسي. بیا د خلکو غوښتنه هم داسې سي چې په نوي ساز او آهنګ کې خپله سندره خوښوي یا یې له سندرغاړي څخه غواړي، غوښتنه یې کوي. نو دا د زړې زمانې او د اوسنۍ زمانې په میان کې چې څومره فاصله پرته ده، دا چې سړی سره پرتله کړي، نو د زړې زمانې اوزار یو څه اوس بیا بل څه دي. نو دغه د نوي موسیقۍ رنګ چې دی دا له زړې څخه جلا دی. نو ښکاره خبره ده چې د موسیقي زمانه اوسنۍ نوې سوه، نو بیا به ضرور د خلکو غوښتنه چې دا هغه هم د نوي طرز وي. په دې کې بیا نوي سندرغاړي د دغه فورم دپاره پیدا کیږي. نو د پاپ میوزیک رنګ ورته وایي. پاپ میوزیک ته چې کومې سندرې وړاندې کوي پاپ سندرغاړي ورته وایي. نو دا له پښتو سره هم سوي دي چې له خپل زاړه دور څخه نوي خور چې دا اغوندي، نو نوي غوښتنې او نوي آهنګونه، نوي اوزار د موسیقۍ چې میانته راځي، نو ښکاره خبره ده چې سندرغاړی به هم په هغه رنګ کې ورسره وي. ډېر داسې خلک اوس پښتو موسیقي لري چې د نوي اوزارو سره سم خپلې سندرې وایي او خلک یې غوښتنه هم کوي، خوښوي یې هم. داسې خلک چې له زاړه روایت هم ځان نه باسي او په نوي روایت پورې هم ځان نیولی وي، نو دا به داسې وسمرو لکه یو پل چې وي، دلته له زاړه روایت سره تړلی وي او هلته د نوي جدید رنګونو سره هم اشنا وي. دارنګه خلک د یو پل کار کوي. په دا کې یو فرهاد دریا چې د فرهاد ناشر په نامه باندې خپل شهرت پیلوي د ژوند، بیا سوکه دی وروسته د خپلو سندرو په دنیا کې، د موسیقي په دنیا کې د دریا نوم ځان ته خوښوي. نو بیا واقعي هم پښتو ته ډېر څه وړاندې کوي. فرهاد دریا کورنۍ د کندوز په کام د کندوز غلزی، بیا کورنۍ په 1258 لمریز کال کابل ته راځي. او دا فرهاد دریا چې دی دا عدالت زو کیږي د کابل د ګذرګاه سیمه ورته وایي. په دې کې دا سړی زو کړی دی په 1441 لمریز کال، زموږ له حسابه 1962 جوړیږي چې د سپتمبر 22 تاریخ لا هم در سره شریک کم. اوس نو دا سړی چې دی د پښتو د موسیقۍ و خواته چې څه وخت راځي، کم شوق لري، کم ډلې ورته مرتب کوي او لاغه سره چې خپل یو ګروپ جوړوي او په هغه کې چې دی کم خپل ځان د شهرت تر بامه رسوي، دا د خپل هغه هنر دی. داسې به ووایو چې د خپل ژوند 10 پسرلیخې په کندوز کې هم تیر کړي دي. ښایي پلارنۍ خاوره وي، خوند ورکوي، دورې هم څه وخت تیر کړی دي. کله چې د کابل حبیبیه لیسې ته داخلیږي نو د هلته سبق وایي، بیا د کابل پولیټیکنیک کالج ته لویږي، د هلته سبق وایي. بیا په 1486 لمریز کال باندې دا سړی د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې ته ورځي، د هلته زده کړه ترسره کوي. وایي چې فارسي ادبیات یې لوستي وو. له دې سره د هنرونو په پوهنځي کې دغه سړي د کلاسیکي موسیقۍ هنرونه هم لوستي دي. غرض دا چې په تعلیمي لحاظ باندې یعنې د زده کړې پر بنیاد هم پوه شخصیت دی او خپله موسیقي چې دی په څه طریقه باندې د باران نامتو ارکستر ډله چې ده دا په 1462 کې ګسره، یعنی د یونیورسټۍ تر زمانې لا نه وي وتلی، د هلته لوستونکی وي، دا ډله پیل کوي او له دې څخه د خپلو سندرو ابتدا کوي. د دغه انداز چې دی کلاسیکي موسیقي، اوسنۍ موسیقي، بیا په دې کې د ولس ژبه، د ولس سندرې، ولسي سندرې دا ډېرې وایي، خلک یې ډېر خوښوي. نو د پښتو دغه سندرغاړی د پښتو له سندرو ابتدا کوي او په پښتنو کې شهرت د ځان کوي او انداز ما در ټول نوی دی، جدید دی او په جدیدو اوزارو پورې تړلی. د ده غږ چې دی موږ ته متعارفه سوی دی RTA ریډیو ټلویزیون افغانستان. بس له دې څخه دی هم خپلې سندرې پیلوي او سوکه چې دی پر مخ ځي. دارنګه د له 1491 لمریز کال څخه راواخې تر 1490 لمریز کال پورې دا دی په افغانستان کې وي، یعنی له 1980 څخه تر 90 پورې دا داسې زمانه ده چې دی په دغه زمانه کې ویل کېږي چې هغه لږ البمونه یې جوړ کړي دي. 15 البمه دا سړی ریکارډ کوي او د خپل شهرت بام ته رسیږي.
په کورنۍ کې هم ښه نوی نوم لري. شیر محمد خان ناشر د ده نیکه وي، دا د ملي یووالي ډېر کلک غوښتونکی وي او ډېر خلک چې دي د ده له نامه سره اشنا وي. دغه سړي ته د کندوز پلار ویل کېدی، دومره شهرت یې درلودی. نو د ده دا ماشومتوب که څه وخت دلته تېر کړی دی، ښایي د دغه پلار و نیکه اثرات وي او د دې خپلې خاورې مینه وي چې د هلته دی خپل ژوند پیلوي. د هلته د سندرغاړو یو ډله جوړوي د نستان په نامه باندې، نو دا هم د د شهرت برخه جوړیږي. د هلته هم روزنه او یو بل ته هوډ او ډاډ ورکول دا یې په برخه کیږي. غرض دا چې دغه د دریا چې کم انداز دی بیا په څه طریقه د افغانستان له موسیقي سره ځان تړلی، بیا له ولس هم نه جلا کیږي، نه زوړ رنګ پرېږدي او نه له نوي رنګه څخه پر شا ځي. نوی رنګ هم قبول کړی دی، له زاړه رنګه سره ورسره روان دی. نو پر خلکو ډېر ګران پاته سوی دی. د ده چې کم انداز دی، یو ویل کېږي چې یو زمانه چې کم دی سندرې یا د موسیقي ته کار کوي، نو په دغه کې د وریځ په نامه باندې دی مستعار نوم هم لري چې هغه په فارسي کې ابر ورته وایي. دا سړی د ژوند ډېرې کډې هم ویني، یعنی داسې به ووایو چې په 1490 لمریز کالونه 1990 د پراګ سیمې ته ځي، د چیکوسلواکیا، بیا هامبرګ جرمني ته ځي، بیا پارس ته ځي، بیا په 1404 لمریز کال باندې غالبا 1995 به ورته ووایو چې امریکا ته ځي او تر اوسه پورې هورې د پښتو موسیقۍ د ودې دپاره خپل ژوند کوي. دا سړی چې دی په 1993 کې غالبا له سلطانه امام نومې ښځې سره واده کوي او د هجران په نامه باندې په 1415 لمریز کال 1996 کې د ده یو زوی کېږي ځینې. دا زوی د هجران په نامه څه دی، نو د دې شالید هم داسې ښوول سوی دی چې خپل وطن خپله خاوره دا مو بله ده، که هر چیرې زه ته زوکړی ستا چې کوم وطن کې زوکړه سوې ده دا ستا نه ده. دا هجران نوم هم بس دغه شالید ورته لري پر دې زوی باندې ږدي. نو دا سړی له 1480 څخه د خپل شهرت چې کوم بام ته رسېدلی دی په بېلابېلو هیوادونو کې دا سړي یعنی له کابله چې کله وځي 14 البمونه نور ریکارډوي او په دې کې د ده شهرت چې دی بیخي زیاتیږي او ډېر ستاینومان چې دی دا ترلاس ایستلي وي، ډېرې جایزې اخلي. که زه خطا نه وم دا سړی 7 ډېرې لویې جایزې چې دي دا په خپل نامه باندې اخلي د یو ښه سندرغاړي په توګه. په بېلابېلو سیمو کې له افغانستانه سره و ده ته جایزې ورکول کېږي. نو دا سړی په خپله فرانس دی، هالینډ دی، سویډن دی، ډنمارک دی، سویس دی، استرالیا د امریکا د المان دی، کینیډا ده او نور هیوادونو ته خپل سفر کوي او د پښتو د کیسټونو کنسرټونو دپاره خپل پروګرامونه چې دي دا له خلکو سره شریکوي او پښتو ژبې او فنون لطیفه ته وده ورکوي. زما غرض دا دی چې دا سړی چې کومه زمانه یعنی له 1490 یې راواخې بیا تر اوسه پورې چې پښتو ته کم خدمت کوي، انداز جدید، آلې جدیدي او د غږ طرز هم جدید. خو ډېر ځایونه د ولس چې کومه ژبه ده د ولس چې څه خوښیږي، کمې سندرې چې خوښیږي هغه وړاندې کوي. نو دارنګه شخصیات چې دي واقعي هم پر پښتو فنون لطیفه باندې احسان لري. نو له زړو سره زه داسې وس کوم چې دارنګه استادان چې هغه پښتو ته خدمت کوي په بېلابېلو لارو، نو د دغه موسیقۍ په دغه دنیا کې چې ډېره جدیده ده دا هم څوکه در سره شریک کم چې څوک را څخه پاته نسی. نو فرهاد دریا واقعي هم په پښتو باندې احسان لري او د پښتو خدمت کوي او په دې کې بیا د ډېر خلک روزلي دي په دغه لاره باندې چې جدیده موسیقي ده او د خلکو د خوښې له لارې د هغو روزنه کړې ده. پښتو ته یې ډېر څه وړاندې کړي دي. بس په دغه هیله یو چې داسې خلک چې له وطنه ورک دي، مسافري واقعي هم زور غواړي، خو دا خلکو په مسافري کې هم خپل غم چې دی هغه ایر کړی دی او هغه خواته پام دی چې کله ژوند وده پکوي، کله چې د یو قام ژبه وده پکوي، کله چې د یو قام کلچر په پورته کیږي، نو دا خوا یې واقعي هم ټینګه رانیولې ده او ډېر څه یې لیدلي دي، ډېرې کډې یې کړي دي، ډېرې سخترې یې لیدلي دي. د کابل بدې ورځې هر څه یې په سترګو لیدلي دي، خو د ده په سندرو کې اکثره د مینې پیغام پروت وي، د امن او د سولې پیغام پروت وي، دا خوروي. غرض دا چې دارنګه خلک به ستایو
دارنګه هنرمندان به ستایو، دارنګه سندرغاړي چې دي دا په موږ حق لري. ستاسو دپاره په هر ویډیو کې زما دغه پیغام وي چې تاسو تحقیق کوئ، داسې سندرغاړي، داسې نومیاتي کسان چې ستاسو په سیمه کې ستا او د هغو ژوندلیکونه، د هغو کارنامې نه دي رابرسېره سوي، هغو ته کار وکړئ، خپلې ډګریانې باندې واخئ او دوی هم راپورته کړئ.